السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره فنکشن آرګومنټس دي نن موږ په دې کلاس کې ډیټیل سره چې کوم دا فنکشن آرګومنټس راغلي دي دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو دلته موږ یو اگزامپل اغستی دی ډیپ کیورډ یې لګولی دی بیا یې د فنکشن نیم لګولی دی فنکشنز موږ پریویس کلاس کې کلیر کړي دي دا د هغې موږ سره نیکسټ پارټ دی کوم چې موږ سره فنکشنز راغلي دي هغې کې بیا موږ سره نیکسټ آرګومنټس والا څه دی یو ټاپک دی سټارټ کې موږ وګورو نو دلته سمپل موږ څه لګو ډیپ چې کوم موږ سره کیورډ راغلی د فنکشن ډیفینیشن دپاره نو اول څو لګو ډیپ کیورډ ولګو بیا فنکشن نیم ولګو د هغې نه بیا موږ سره راځي فنکشن بوډي اوس په دې فنکشن بوډي کې چې موږ سره کوم آرګومنټ ویریبل دی هغه موږ دلته لګو اوس دا چې کوم آرګومنټ موږ پاس کو کوم ځای نه پاس کو اوس دلته چې کوم دا کنسپټ راغلی لږ شان دلته وګورو نو دا نیم راغلی دی د نیم ته به موږ سره ویلیو پاس کیږي د کوم ځای نه د دې فن نه صحیح شو که نه لکه لایک زه یم چې ما سره کوم دا ایریا راغلی ده دلته وګورو زه دلته رالم زه یم چې لکه ما سره کوم دا فنکشن راغلی نو د دې چې کوم دا نیم دی دې کې کومه ویلیو دا موږ سره پاس کیږي او دلته به راځي را سره صحیح شو که نه دغه شانتې سیم ایس چې زه لکه ما سره یو دا آرګومنټ دی دا به دلته راځي سیم ایس چې یو دا آرګومنټ دی نو دا موږ سره هم دلته راځي صحیح شو که نه نو دا ټول موږ سره څه دي دې ټولو ته موږ وایو چې دا موږ سره یو آرګومنټ دی دلته نه دا ویلیو موږ پاس کوو نو که ویلیو موږ پاس کوو نو ایزیلی دې ایریا نه پاس کولی شو صحیح دی که نه همدا ویلیو ده دا موږ سره په دې نیم کې څه کېږي سټور کېږي به را سره صحیح شو چې کله دلته موږ سټور کړو دا نو بیا دلته نه ایزیلی دا پرنټ کولی هم شو صحیح شو نو دې ته څه وایو دې ته موږ وایو فنکشن آرګومنټس موږ سره مور دین ون آرګومنټس هم کېدی شي نمبر اف آرګومنټس صحیح شو که ملټیپل آرګومنټس زه لګوم نو ملټیپل هم لګولی شي لکه اوس دلته دې تیورۍ کې ویل چې نمبرس اف آرګومنټس موږ سره څه دي وی کین any number of arguments in the function definition موږ ملټیپل آرګومنټس هغه شی شو لکه دلته وګورو دې کې جسټ ون آرګومنټ دی صحیح شو که نه خو که نه دلته وګوره موږ سره مور دین ون آرګومنټ دی دلته څه دي ټو آرګومنټس دي را سره د هغې نه پس بیا موږ څه کوو پرنټ کوو پریکټیکل اگزامپل به کوو زه سمپل دلته رالم فایچام مې اوپن کوم فنکشن وذ آرګومنټ باندې ما یو فایل اغستی دی زه یو فنکشن ډیفاین کوم فور ایگزامپل زه رالم او یو ډیپ کیورډ مې ولګو د څه لپاره فنکشن ډیفینیشن دپاره اوس دلته نه څه کوم د فنکشن نیم لیکم لایک ما دلته ولیکلو شو دا شو ما سره څه دی د فنکشن نیم شو بریسز مې ولګول صحیح شو او دلته موږ سره څه دی سلایسر اپریټر مې ولګول څه لپاره فنکشن بورډ لپاره انټر مې کوم اوس وایم چې ما سره کوم دلته دا فنکشن دی دی به ټو آرګومنټس موږ سره څه کوي ایکسپټ کوي به لایک ما سره د هغې نیم لګوم لایک وایم چې یو اے آرګومنټ دی بل را سره بي آرګومنټ دی مطلب اے او بي ویریبل مې واغوښتل صحیح شو اوس د اے او بي له به زه ویلیو کله ورکوم چې کله دا فنکشن زه کال کوم نو چې کم ټایم کې موږ دا فنکشن کال کوو نو دې ټایم کې موږ د فنکشن له څه ورکوو ویلیو وله ورکوو د آرګومنټ چې کومه ویلیو ورکوو بای ډیفالټ خپل دلته رالو اے او بي رالو صحیح شو نو اټس مین چې کله موږ دلته لایک مو لګو دلته 6 ایډیشن دپاره سمپل یو فنکشن لیکم 6 مو لګو او دلته راله مې 9 مو لګو نو دا 6 او 9 موږ سره سټور کوم ځای کې شو په A کې شو را سره او په B کې شو را سره 6 موږ سره په A کې سټور شو او دا 9 چې کوم دی دا موږ سره په B کې سټور شو کلیر دی نو که زه دلته راشم او زه یم چې دا زه پرنټ کوم پرنټ کول نه مخکې سمپل داسې رالم چې یو ویریبل مو لګو C equals to A plus B مو لګو مطلب دا دی چې د سی موږ سره کم راغلی په دې کې به د A او د B کې چې کومه ویلیو پرته ده دا به را سره په دې C ویریبل کې سټور شي نو داسې دي آرګومنټس دی دلته نه دا 6 روان دی کوم ځای کې سټور دی په A کې دلته نه موږ سره دا 9 روان دی کوم ځای کې سټور دی را سره په B کې بیا مې څه وکړو C equals to A plus B اوس دا ویلیو زه پرنټ کول غواړم زه یم چې ما دی په آوټپوټ سکرین باندې داسې شي پرنټ شي را سره د سمبل رالم دلته مې پرنټ ولګو او څه لګو اف سټرینګز به ولګو اف سټرینګز کانسپټ انشاءالله نیکسټ کلاسز کې بیا ډیټیل سره کوم مونږ جسټ اف سټرینګ مې ولګو او دلته څه کوم یو میسج ورکوم چې څه دی ایډیشن ایز او دلته مې دا بریسز ولګول صحیح شو د څه لپاره د اف سټرینګز لپاره سمبل رالم او دا سی مې دې کې کال کې دلته مې کرلی بریسز ولګول او سی مې پې کال کا
صحیح شو. اوس موږ سره څه دی په دې سی کې د A او د B دا ویلیو سټور ده او جست رالم چې دا میسج دې شو شي او ورسره او په سی کې چې کوم ویلیو سټور ده راسره هغه دې راسره دلته شي پرنټ دي شي راسره. نو که زه راشم دلته رایټ کلیک کما پروګرام رن کو نو موږ سره وسره راځي د ایډیشن اس 15 نو اټس مین چې موږ سره کوم دا 6 او 9 راغلي دي نو دا موږ سره 2 آرګومنټس دلته پاس کړ یو A ته پاس کو بل B ته پاس کو. صحیح شو کنه مونږه ملټیپل آرګومنټس اغستې شو چې سونه اخلو اغستې شو. لایک زه دلته رالم یو بل فنکشن لیکم فور ایگزامپل زه سمپل رالم او دلته یو بل فنکشن لیکم لایک زم چې ډیپ مې ولګو او زم چې ما سره سره get data name مې ولا ورکو دا فنکشن. صحیح شو get data. اوس په دې get data کې زم چې ما سره 2 آرګومنټس پي لایک زم چې یو پکې ما سره سوي د سټوډنټ نیم به وی را سره. صحیح شو او د سټوډنټ ایډریس وی را سره مطلب دی موږ نه 2 آرګومنټ لې یو کې برا سره نیم بل کې برا سره سوي ایډریس پی د سټوډنټ. صحیح شو سمپل دلته رالم او زه کوم ډایرکټ ورته دا نیم او ایډریس دی ویریبلز لور کوم جست را بشو دلته به ولګو get data. صحیح شو اوس زم چې ما سره د نیم د پاره او د ایډریس لپاره زم چې نیم ما سره د سټوډنټ احمد دی کاما مې ولګوله او چې کوم ایډریس دی هغه موږ سره څه دی لایک مو لګول چې رجل 400 ده رجل 400 ده مې ولګو زم چې دا به موږ سره څه دی د دې سټوډنټ ایډریس را سره نیم احمد شو د سټوډنټس موږ سره چې کوم ایډریس دی را سره څه دی رجل 400 ده نو دا موږ سره پسې کې سٹور شو په نیم کې ګوره دا آرګومنټ نه دی دا نیم دا موږ سره سٹور شي پسې کې دا احمد و سٹور شي را سره په نیم کې او چې کوم ما سره دا ایډریس راغلی نو په دې ایډریس کې موږ سره دا رجل 400 ده اس کې دا بر سره سٹور کیږي. صحیح شو زه سمپل رالم زم چې دا پرنټ کوم نو که راشم پرنټ فنکشن سٹارټ کما او دلته ولیکم لایک اف سټرینګز لګوم اف سټرینګ مې لګو او دلته مې ولې چې the name of the student. صحیح شو او دلته مې سټوډنټ ولګو دلته مې کرلی بریسز ولګو څه ورته کال کوم نیم ورته کال کوم جست را بشو دلته ورته ولګو نیم. صحیح شو اور کاما مې ولګوله دلته. صحیح شو لا دلته رالم سپیس مې ورکو او بیا مې ورته ولیکو یو میسج او یو نیو لاین وکیلم نو بیک سلیش ان به ولګو دلته. صحیح شو او جست رالم بیا مې دلته یو میسج ورکو چې لایک زه رالم وتم چې د ایډریس of the student زه ما چې د سټوډنټ ما سره کوم ایډریس دی هغه د مرا سره شو شنو دلته ورا شو کرلی بریسز به ولګو او ایډریس پورت دلته کال کو. صحیح شو کنه سمپل سمو کو ایډریس مرته کال کو. اوس موږ سره وسنګ راځي پرنټ کې وړو موږ سره نیم شو شي بیا برا سره کوم ایډریس هغه برا سره شو شي که رائټ کلیک کو پروګرام دلته نرن کو نو موږ ګورې نو موږ چې د ایډیشن اس 15 شو بیا چې د نیم اف د سټوډنټ احمد شو او چې کوم د ایډریس اف د سټوډنټ سره هغه سره رجل 400 ده. صحیح شو کنه نو دا موږ سره سې دي ملټیپل آرګومنټس موږ سره دا ځان له یو فنکشن شو لایک زم چې دا ځان له یو فنکشن دی. صحیح دی او چې کوم موږ سره دا راغلی نو دا ځان له یو فنکشن واشو هغه تم دا ویلیو سکل دا ورته پاس کړ. ټیک تا ها اوس دا موږ سره راغلی دي فنکشن آرګومنټس په دې کې زه سمپل رالم او زم چې لکه ما سره کوم دلته دا فنکشن راغلی دی لایک زم چې دی یو بل پیرامیټر مو سره پاس کوم زم چې ملټیپل راولو. صحیح شو زم چې دلته لایک کاما مې ولګولا او دلته رالم یو مې x ولګو کاما y مې ولګو x او y ویلیوز مې صرف پکې ولګول دلته رالم آرګومنټس او زم چې لکه ما سره کوم د x ویلیو د هغه پکې 8 تا او کوم د y ویلیو د هغه پکې 9 ده او زم چې دا د مو سره سٹور شي نو سمبل راشو پلس پکو x پلس لایک زرا لمنته مې سولګو y مې لګو x او دا y ویلیو مې دې کې سکل جمع کړل وسره. اوس کرا شو رائټ کلیک کو دلته نو پروګرام رن کو کنه نو موږ سره وسیږي 32 ون سرور راکې نو اټس مین چې موږ سره کوم دا ملټیپل ویلیوز ما واغستل. صحیح شو کنه نو دا موږ ورته سکول شو پاس کول شو دلته مې دا ویلیو سکل دا مې پاس کړل دلته. صحیح شو کنه نو دې ته موږ څه وایو فنکشن آرګومنټس ورته وایو که دینه علاوه زه یو فنکشن جوړوم. صحیح شو زم چې نه دینه علاوه د ما سره ول فنکشن راشي پکې سکول شو جوړول شو. صحیح شو جست راځو دلته ډیپ کیورډ لګو. صحیح شو او لایک زرا لم یو ول فنکشن فور ایگزامپل دا سټل مې کو چې یو دا مې واغشتو ډیټا نیم باندې فنکشن مې واغشتو ډیټا نیم باندې او زم چې په دې ډیټا کې موږ سره د سټوډنټ چې کم ایج دی هغه برانه غواړي او ورسره د سټوډنټ چې کم کلاس نمبر دی.
صحیح شو کنه کم کلاس نمبر دی هغه برانه دی غواړي نو جست یو دوه ویریبل مو لګو یو ایج شو بل را سره کلاس شو صحیح شو او رالم دلته مې څه کو انټر مې کو نو که زه راشم دلته ورته وایم چې لکه ما سره پرنټ کا څه اف سټرینګز مو لګو او ورته وایم چې ما سره کوم د سټوډنټ دغه راغلی دی ایج راغلی دی هغه راته ډایرکټ مې ورته ولګول چې څه ایج صحیح شو اور کامه مې ولګوله بیا مې کرلی بریسز سټارټ کړل او دلته رالم کلاس مې ورته ومولګو چې لکه دا کلاس را سره عموم څه کا پرنټ کا اوس وایم چې لکه ما سره کوم دا ډیټا راغلی دی کوم دا ډیټا فنکشن دا زه کال کوم نو دلته به راشو لایک ایج ما سره 34 دی کامه مې ولګوله او کلاس چې کوم دی هغه موږ سره BSCS مې واغوښتو BS کمپیوټر ساینس مې واغوښتو ټیک ده نو دا ځان له ارګومنټ شو هر یو فنکشن ته خپل ارګومنټ څه کېږي پاس کېږي را سره نو اوس دا کم 34 دی دا موږ سره ایج کې سټور شي او چې کوم BS کمپیوټر ساینس دی دا موږ سره کلاس کې سټور شي دلته صحیح شو رایټ کلیک کو پروګرام دلته نه رن کو نو موږ سره بس کېږي دا موږ سره 34 رالو او دا BSCS رالو صحیح شو کنه دا موږ سره راغلي ملټیپل ارګومنټس راغلي که موږ 1 ارګومنټ پاس کو او کنه مور دین 1 ارګومنټ پاس کو نو ایزیلی پاس کولی شو ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم نیکسٹ ټاپک ته هغه وکړو والسلام